د ننګرهار امنیه قومندانۍ په تیره یوه میاشت کې د پام وړ لاسته راوړنو خبر ورکوي. د ننګرهار امنیه قومندان مل پاسوال عبدالرقیب مبارز وایي امنیتي ځواکونو په تیره یوه میاشت کې په جلال آباد ښار او ځینې ولسوالیو کې د ګډو عملیاتو په جریان کې 1200 کیلوګرامه بېلابېل ډوله نشهیي توکي نیولي چې په تورې 45 کسان او 15 عراضي وسایط هم نیول شوي دي. در مجموع 45 نفر ما مظنون داشتیم و در این عملیات ها 15 اراده وسایط مختلف نوع ما قید و ضبط کردیم و 3 میل سلاح تفنگچه هم در جریان عملیات ها از مظنونین مواد مخدر گرفتار شده. د مبارز په خبره د نیول شوو کسانو سره 3 میله توپانچې هم نیولې دي. نوموړی وایي ننګرهار کې په ډیره لویه کچه د نشهیي توکو د قاچاق مافیا شته دی. هغه وایي هڅه کوي چې دا مافیا له منځه یوسي. امنیه قومندان انعکاس ته د دې پوښتنې په ځواب کې چې آیا پولیس هم د نشهیي توکو د قاچاقونکو سره اړیکه لري، وایي داسې کسان شته خو په کمه کچه دي او زیاتوي هڅې پیل کړي چې داسې کسان ونیسي او د قانون منګولو ته وسپاري. قسمی که شما گفتین پلیس در بیشتر مسائل دخیل است و ما رد میکنیم. در بعضی مواردهای بسیار عادی که در اگر در فروش اگر پول بگیرن اون مردم ها رو ما گرفتار کردیم. 3-4 قماندان ولسوالی را ما بندی کردیم، مدیرای جنایی را ما بندی کردیم و بخشای دیگه ای که در حوزه ها بودن دست داشتن با این موضوعات ما بندی کردیم. د امنیتي چارواکو په خبره دا لومړی ځل نه ده چې د ننګرهار امنیه قومندانۍ په دومره لویه کچه نشهیي توکي نیسي، بلکې له دې وړاندې هم دې ته ورته لاسته راوړنې کړي دي.